د افغانستان د پخوانی پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرجان غونډۍ کې په یو لړ رسمي مراسمو ترسره شول. جمهور رئیس غني په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته په لیږلي پیغام کې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د خیر او برکت سمبول بللی او ویلي چې تاریخ به کله هم د ملت بابا هیر نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وویل چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه تل د هیواد د خوشحالۍ او آبادۍ په فکر کې و. در یک سطح دیگه فکر میکرد به وطن میاندیشید، با آینده ملک و مردم فکر میکرد و یک لحظه هم غم و درد و رنج مردم نمیخواست. د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په 1986 کال د زمري په لومړۍ نیټه د 92 کالو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. محمد ظاهر د پلار تر مرګ وروسته په 19 کلنۍ کې واک ته ورسېد. د 4 لسیزو لپاره د هیواد د واکمن په توګه پاتې شو او 3 لسیزې په جلا وطنۍ کې د ایټالیا په روم کې تېرې کړې.